خوشحالي وي او که غم، د چترال ضلعي غرونو لمن کې ژوند کوونکي د کلاش قبیلې خلک غم او ښادي په ګډه کوي. خو د کرونا وبا د یرې د لاسه د هر څه بدل شوي. د کلاش بمبورید باندې کې ژوند کوونکي سید ګل کلاش وایي د دې نیکه په مرګ دوی هغه شانتې 2 ورځې غم ونه کړی شو څنګه د دوی خواهش وو. هغه وایي زموږ کلاش کې داسې وي چې که وړوکی غم وي او که خوشحالي وي او که لوی، موږ یې په ګډه کوو او ټول خلک پکې راجمع کیږي. خو د کووډ 19 د لاسه دوی هغه شانتې د خپل نیکه مرګ باندې آخري رسمونه ونه کړی شو څنګه چې د هغه آخري ارمان او د دوی خواهش وو. ګل وایي د کلاش خلکو دا رواج دی چې د مړي 2 ورځې غم کیږي او د کلاش 3 واړو بانډونه خلک راجمع کیږي او دغه آخري رسمونه کوي او دغه کس د ژوند کارنامو ذکر پکې کیږي او خلکو لپاره ډوډۍ هم ورکړل کیږي. غول وای د هغې نیکه 106 کاله و د بمبورید د کلاش مشرو، خو د مشر په حیثیت د هغه ژوند کارنامو هغه شانتي ذکر د هغه مرګ پس ونشو څنګه چې د مرګ نه پس آخري رسمونو کې کیږي. په دنیا کې د کرونا وبا خوره ده او خلک پریشان دي او موږ هم پریشان یو. هغه وای شکر دی چې دا وبا دلته نشته خو یاره شته. ګل وای د کلاش خلک چې د مخکې نه د ختمېدو خطر سره مخ دي د دوی په رسمونو باندې د کرونا وبا د یری اثر پریوته. د کلاش قبیلې خلک چې د چترال 3 بانډو، بمبورید، رنبور او بریر کې خپل بیل مذهب او رسمونو رواجونو سره ژوند کوي د کرونا وبا نه یریدلي دي. ګل وای د کلاش خلکو آبادی د 300 نه هم کم ده ځکه خلک د کرونا وبا نه یریدلي دي او د ټي وي لوجې اوس خلک خبر دي چې دا وبا خطرناک ده. هغه وای دغه وبا په حق لا خلکو کې پوهه هم خوريږي او د دې نیکه غم کې یو ځای تنظیم د اوبو او صابون تنظیم هم کړو چې خلک راجمع کیږي نو لاس ووینځي او ځان صفا کړي. ګل وای څنګه د کرونا وبا د یری د لاسه د غم یا د مرګ اخري رسمونو باندې اثر پریوته دا یره لري چې راتلونکي میلو باندې به هم د دې اثر پریوزي. ګل وای د مې میاشت کې راتلونکي د جوشي میلې په حق له هم داسې یقین سره نشي ویلې چې دوی به څنګه کوي. هغه وای ک حالات خنه شو او دا وبا وی نو دا یره لري چې څنګه دوی د غم په وخت آخري رسمونه ونه کړی شو داسې خوشاله به هم په ګډه ونه کړی شي. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.